السلام علیکم څنګه شی جوړ است کلاس په خیر است جوړ است وخت منده ځای کوم د ډایرکټ سبجیکټ خبر کو سبجیکټ نو چې اخته دی بایو کیمستري سم راخته پای کوم چې اخته وټامین مراخته سید په دې کې به تا ټوټل د وټامین ډیفینیشنز واټر سولوبل فیټ سولوبل اور کم په کم ټایپ دی چې دی د کم نه جوړي چې نه جوړي سید هر یو به جلا جلا درته وایم سید اول واری په ډیفینیشن درته وایم بیا به وټامین ای درته وایم بیا به وټامین کې دا چې هر عکس چې تا دلته لیدي چې را روانو هغه دلته داسې په لین باندې ما دلته نمبر ورکړی دی هر وټامین جلا جلا درته د کوم په نامه مخته راځي سیده نو چې ته ویډیو مکمل وګورې بیا دې سر په خلاصېږي چې کوم وټامین څونه نه جوړي چې جوړي په کوم ځای کې سیده ښه یو کوچنی تعریف به درته وکړم بیا به ځو مخته سیده وټامین and mineral are nutrients your body needs in small amount to work properly and stay healthy سیده نو دوی وایي وټامین یا منرل یو غذا ده زموږ جسم یې په لږ مقدار کې ضرورت لري سیده چې زموږ جسم سم کار وکړي او stay healthy پاتې شي سیده یو نیوټرنټ دی سیده نیوټرنټ بیا څه دی نیوټرنټ بیا خپل ځان ته تعریف لري سیده نیوټرنټ هغه غذا یا هغه ډوډۍ یا هغه شی دی چې زموږ جسم څخه ناجوړي یا زموږ جسم صحتمند ساتي سیده هر هغه غذا چې زموږ جسم صحتمند ساتي یا زموږ څخه ناجوړي ورکړي هغه ته نیوټریشن وایي کېږي سیده نو وټامین هم نیوټرینټس دي سیده غذا ده سیده یو قسم غذا ده چې موږ په لږ مقدار کې ضرورت لرو سیده نو دا وټامین چې دی تقریبا 14 قسم دي سیده 14 قسم پیژندل شوي دي یا پکې پیدا کړي دي سیده هغه A د B د B1 B2 B3 B5 دی B6 دی B7 دی B9 دی B12 دی C د D د E د K د سیده دا ټول وټامینونه دي سیده نو دا وټامینونه بیا په کټګوري کې اچول شوي دي سیده دوه کټګوري ته اچول شوي دي یو دی واټر سولوبل دی یو دی فیټ سولوبل دی سیده واټر سولوبل هغه وټامین دی لکه وټامین B د C د سیده واټر سولوبل مطلب دا دی چې دی په اوبو کې حل کېږي سیده په اوبو کې یعنی چې اوبو ته چې ته وایي په اوبو کې دی منحل کېږي یا حل کېږي سیده لکه دا ګولۍ چې ورسره اچولې ده په اوبو کې حل شي سیده او فیټ سولوبل هغه دی چې په غوړو کې حل کېږي سیده په غوړو کې سیده هغه A د D د E د K د سیده او B چې د ټوله خاندان درښیم د B خاندان ټول درښیم سیده دا په دې کټګوري کې چې کوم خاندان اتل سیده او واټر سولوبل کوم وټامینونه چې دی بعض اوقات څه تاوان ورسي چې کله د واټر سولوبل شي یعنی په اوبو کې چې حل شي کوم وټامین نو هغه وټامین ته موږ هر وخت ضرورت لرو هغه په څه وجه چې دا وټامین چې دی دا په جسم کې نه ذخیره کېږي سیده نو دا وځي سیده هلته په اوبو کې حل شي ووځي که موږ کار ځینې وخت سیده کنې دا وځي سیده او فیټ سولوبل بیا څه چم کېږي دا بیا سټوریږي دا په جسم کې ذخیره کېږي نو دا هر وخت پراته وي سیده که ضرورت شي نو راباسي سیده په دې کې وټامین ډي خو ګرځه موږ د لمر څخه اخلو او دا زه یو دانه ګرځه درښیم چې کوم د دې نوم چې دی د کوم کار کې په کوم شیانو کې پیدا کېږي اوس دلته ویډیو مخته روان د کراک راځي په ټوټل باندې سر د خلاصوم وټامین A سیده وټامین A فیټ سولوبل ده دا یو شی په 200 سیده نارمل رینج چې دی هغه د بالغ د چې د شل سوین سره 50 مایکروګرام پر ډیسی لیټر پر نارمل دی سیده کوم ځنه چې کوښنی ولري دغه د شل سوین سره 50 مایکروګرام پر ډیسی لیټر پر دغه دی نارمل رینج دی سیده او هغه کوښنیان وي کم عمر وي سیده دغه د 15 سوین سره 40 پر مایکروګرام پر ډیسی لیټر پر نارمل رینج دی سیده او هغه ځنه چې شودي ورکی سیده دغه د 10 سوین سره 40 پر د 10 سوین سره 50 پر مایکروګرام پر ډیسی لیټر پر نارمل رینج دی سیده دا ګوره دا نارمل رینج سو سیده او دا د کیمیکل سټرکچر دی که یو غږونه و یا ما پرونانسیشن غلط کې بخښه به کوئ سیده د فایدې چی دي د موږ ته کومې فایدې رسي یا د فنکشن چی دي سیده ویژن یعنی موږ په نظر کې کومک کوي سیده دا موږ ګور چې کله کله ته وخت لیدلی څوک دغه لیدلی نشي سم سیده نو دوی څه چم کوي دا لیدل یا دا نظر ورتیزوي سیده ایمیون سیستم کې کومک کوي ایمیون سیستم سره کومک کوي کله چې موږ یو وایرس ولګي نو دوی څه چم کوي هغه ایمیون سیستم دغه څخه محفوظ ساتي انفیکشن څخه محفوظ ساتي لکه مثال دا اوس ګور شری په شری کې ته کله چې ته وټامین A ورکې نو ډېر ژر دانې پر راپورسي ول دوی څه چم کوي ته ایمیون سیستم سترونګ ساتلی نو ایمیون سیستم چې کله سترونګ وي کوم موږ د جسم چې کله زموږ د جسم حکومت چې د انفیکشن خلاف محفوظ ولاړ یا سترونګ نو د ژر پر هغه وایرس باندې حمله کوي یا وایرس ختم شي سیده نو دا کومک کوي او پوستکی مې صحتمند ساتي سیده زموږ کوم پوستکی چې د هر ځای پوستکی وي چې او ریپروډکټیو هیلدي ساتي سیده کوم چې کله چې د مور په نس کې کوښنۍ پیدا کېږي نو هغه محفوظ ساتي سیده هغه ته سم جوړېدو کې کومک کوي سیده او بل چې دی د انټي اوکسیډنټ پراپرټي هم دی سیده انټي اوکسیډنټ بیا داسې یو دغه دی سبسټانس یا کیمیکل دی چې موږ سیلز پټولو سره محفوظ ساتي سیده په دې بیا زه ویډیو جوړوم چې انټي اوکسیډنټ څه مطلب لري سیده اور کینسر سره موږ محفوظ ساتي چې کله موږ په جسم کې یو کینسر جوړ نشي نو د سیستم کې کینسر سیلز ختموي سیده او دی په کوم خوراک کېدلی شي سیده د فود اف سورس چې شته سیده
په کومو غذاو کې داسې ستا په سیب کې ستا، په شفتالو کې ستا، په هګۍ کې ستا، په کوم چیز چې ورته په چیز کې ستا، په خوړ مرچک کې ستا، په شیدو کې ستا، په اینې کې ستا، ورګوبۍ یا داسې زرغون چې تیز زرغون بلګونه وي په هغو شیانو کې دا ستاسې ده. په زردو کې ستا یا بل داسې خوږ میوه وي سي ده، او د مایع په غوړي یا فیټ کې پروت وي سي ده، په هغه کې هم دا ستاسې ده ویټامین ای چې ده. ویټامین ای ډېر دغه امپورټنټ رول لري زموږ په جسم کې سي ده. د ایمیون سیستم سره دی ډېر کوشش کوي چې ایمیون سیستم هلته ډېر محفوظ وساتي، او زموږ نظر کې دی ډېر کوشش کوي کار کوي سي ده. یو شی دی ما دلته نور اچوي، خو خیر هغه د ده سره تعلق لري سي ده. یو فیګمنټ دی، فیګمنټ مو دلته ور سي ده، هغه ته وایي کېږي بیټا کیروټین سي ده. دا به قسم دی دې ته فرو ویټامین ای هم وایي کېږي سي ده. نو دا یو قسم په دې کې یو فیګمنټ دی، هغه ته وایي کېږي کیروټینایډ په نامه باندې فیګمنټ دی، سور فیګمنټ یا مالټهي رنګ فیګمنټ دی سي ده. په خوراک کې پروت وي سي ده، په ځینې سبزیجاتو کې په خوراک کې پروت وي. نو موږ څه شم کې زموږ جسم دا خوراک راخلي، یو منټ زه دا دې رنګ ور بدل کړم، دا خوراک راخلي بدلي یې په ویټامین ای باندې سي ده. دا بیټا کیروټین چې دا یو قسم فیګمنټ دی سي ده، نو هغه په ویټامین ای بدلي، دې ته پرو ویټامین ای هم وایي کېږي سي ده. نو د دې نارمل رینج چې دی دا بیټا کیروټین ده سي ده، د بالغه ده چې د 2.4 ملي ګرام پر ډیسي لیټر پر دی، دا وایي ما وایي کړی دی، خو دا ام جی دی سي ده، ملي ګرام پر ډیسي لیټر پر دی. دا هلته په سپیلنګ کې غلط شوی دی. د زنانو د ملي ګرام د 2.3 ملي ګرام پر ډیسي لیټر پر دی، او هغه زنان چې شیدې ورکوي هغه د هم دغه رقم دی. پر دوم نمبر باندې کوم ویټامین چې مراخص هغه ته ویټامین کې وایي کېږي سي ده. دا چې دی دا فیټ سولوبل دی سي ده. د دې نه ما صرف د ویټامین کې 1 چې دی د دې نارمل رینج راخص دی سي ده. نو هغه چې دی په 99 ګرام جلا دی، مایکرو ګرام جلا دی سي ده. په 99 ګرام د 0.2 بیا د 1.09 ګرام پر ملي لیټر پر نارمل دی سي ده. او مایکرو ګرام چې دی هغه د 50 سلفر نارمل دی سي ده. دا څو د دې نارمل رینج سي ده. ویټامین کې چې ده دا پر 3 قسم ده سي ده. د دې ټایپس چې دی هغه 3 قسم دی سي ده. اول دی ویټامین کې 1 سي ده، اول ویټامین کې 2 سي ده، ویټامین کې 3 سي ده. نو اول چې دی دې ته وایي کېږي فایلوکوینون په نامه باندې دی سي ده. دا چې دی دا په سبزیجات کې او په دې شیانو کې پیدا کېږي، لکه سبزي وي یا داسې شلغم وي یا نور داسې سبزي وي لکه پالک وي، د دې بل اقسام یا ټماټر وي، دا رومیان چې کوم ورته وایي، یا کډو وي سي ده، یا داسې یو بل داسې سبزیجات وي په دې کې پیدا کېږي سي ده. نو دا د نیچر د خوا څخه د قدرتي وي سي ده. هغه ویټامین کې 1 ده سي ده. او یو دی ویټامین کې 2 دی سي ده. ویټامین کې 2 چې دی دې ته وایي کېږي مینا کوینون په نامه باندې سي ده. دا چې دی دا بیا داسې خوراک یا په داسې شیانو کې وي لکه سرکړی وي، لکه چیز سو، یا داسې وي چې تا چرګ غوښه سره کړي په دې کې وي، یا د هغه په هډومانو کې وي، یا کوم چې ملایي دي په هغه کې، یا د هګۍ وي، یا داسې سرکړی شی وي چې سور سوي وي، غوښه وي سره سوي په دې کې وي سي ده. نو په دې کې دا ویټامین کې 2 پیدا کېږي سي ده. نو دا هم قدرتي سو سي ده. دا دواړه قدرتي دي سي ده. یو دی ویټامین کې 3 کوم چې مینا D1 په نامه دی سي ده، او تا که پرونانسیشن هر څنګه کوای شو سي ده. دا چې دا بیا موږ ته جوړو سي ده. دې ته کوم مصنوعي هم ورته وایي، یا آرټیفیشل، یا موږ ته چې کوم تیارو سي ده. دغه کله دا انجکشن چې دا که ته یو وخت ویټامین کې انجکشن لیدلی، نو دا هم دې ته ویټامین کې 3 وایي کېږي سي ده. نو دا چې دا موږ ته جوړو، انسانان یې جوړوي سي ده. دا 3 ټایپس سي ده. دا 3 ټایپ په یاد وساته سي ده. ویټامین کې 1 2 3 سي ده. نو دا 3 په یاد وساته. او دا چې دا د سټرکچر فارمولا ده سي ده. دا چې ده سټرکچر کوم دغه چې دا دی سي ده. اوس د خاصیت چې دی د ویټامین کې خاصیت چې دی په کوم ځای کې دا ډېر فایده رسوي سي ده. د دا اول کار چې دی بلډ کلاټینګ کوي سي ده. بلډ کلاټینګ او هغه دغه ته وایي کېږي کله چې زموږ د جسم څخه یو وینه روانه سي، نو دې سیستم کې وینه ایښې کېږي، نو په جسم کې پرېږدي چې دا وینه ونوځي سي ده. نو هلته په ایښې کېدلو کې کومک کوي سي ده. نو هغه ضروري پروټین چې ایښې کېدلو ته پکار وي، نو هغه دی پروډیوس کوي سي ده. د وینې ایښې کېدلو لپاره چې کوم پروټین پکار وي او ضروري، نو د هغه په جوړولو کې کومک ورسره وکړي. نو بیا وینه څه چم کېږي، نو جسم کې په نارمل طریقه رواني، نو ایښې دغه کېږي نه، راوځي نه د نور ځایو څه، لکه د غوښ سره تلل، د غاښو سره تلل، یا داسې زخم وي وینه ډېره تلل، یا نور داسې ځایونه وي چې وینه تلل، نو دې سیستم کې وینه بندوي سي ده. بل دی څه کار کوي، زموږ کوم هډوکي چې دي
داسې دي دا صحتمنه ساتي سي ده. نو د کیلشیم کوم یو منټ د کیلشیم کوم ریګولیټ وي یعنې د کیلشیم کوم میټابولیزم وي دا هغه هم ترتیب ساتي سي ده. نو میټابولیزم ګورئ دا اوس کیلشیم ماتېدل جوړېدل هډوکي ته څونه ضرورت وي د هډوکي ته منرل څونه ضرورت وي نو هغه ټوله دا ویټامین کې ریګولیټي یعنې تنظیمي برابري یې سره سي ده. نو دا د هغه په لاس کې دي دا هم د ده په کار دي دا کار چې دا کوم ویټامین کې دا کار کوي سي ده او بل کار هم دی کوي سي ده. موږ د یو داسې ناجوړتیا ساتي چې هغه یعنې بلیډینګ ډیسورډر ورته وایي کېږي یعنې وینه تلل یا د وینې جریان والا ناجوړي څخه موږ ساتي لکه هیموفیلیا ده سي ده. هیموفیلیا به داسې ناجوړي ده چې د مور پلار سره راځي میراثي یو قسم ناجوړي ده. نو په دې کې څه چم کېږي د غوږو د نوکانو د نوکان دا ځایونه نه دي د دې ځای کې د وری در دې هر ځای به وینه راځي تویېږي نو هلته وینه ولې په دې کې پلیټلیټ و دا نور شیان یې کم وي نو وینه ځي پاتېږي نه په هغه په جسم کې چې داسې ګورې بیا یو ځای څخه وینه د توی سوې سي ده. هډوکي محفوظه ساتي سي ده. که یو ځای منرل ضرورت و نو منرل ورکړي که کیلشیم ضرورت و کیلشیم هم منرل دی سي ده نو هغه ورکړي هډوکي سم محفوظه سره ساتي سي ده. او نور داسې کارډیو واسکولر ډیزیز ده دا محفوظه ساتي دا به داسې ناجوړي ده د زړه و د رګو د کوم چې دا د وینې رګونه یې په دې کې مسله پیدا سي سي ده. نو د هغه مسله کمېدو لپاره هم دا ویټامین کې کار کوي سي ده. او د دې چې یو شی بل په یاد وساته چې کله یو کوچنی پیدا سي نو دا کوچنی په دې کوشش کوي په دا کوچني کې داسې ناجوړي رانشي چې هغه د وینې جریان پکښې کوي سي ده وینه روانه ده هغه ناجوړي هم دی محفوظه ساتي. او دا چې دا کوم ویټامین کې چې دا هم ګټ بکټریا چې ورته وایي دا په کولمو کې چې کومې بکټریا وي سمې بکټریا وي نو دا جذبوي او ابزوربشن کار کوي سي ده جذبولو کار کوي سي ده. او دا چې د دې مین سورس اف چې دی فوډ سورس چې دی هغه دا شان دی سي ده دا شان دي یعنې په دغو کې دی پیدا کېږي سي ده. او که ما یو ځای غلط کړی و د هغه دپاره به بخښه کوئ سي ده. او د دې ټسټ و دا په کوم ځای کې سټوریج دا په اخره کې راځي که ویټامینونه چې مکمل کړل دا ویډیو روانه ده په اخره کې د دې یادغه ورکوم. ویټامین ډي 3 سي ده. ویټامین ډي چې دا خپل پر هر فارم یعنې دی چې هر څونه مخته ځي د نوم بدلیږي سي ده. نو ما چې باید وساته چې دته په ډېر نومان وایي کېږي که د D2 وي D3 وي هغه ته جلا وایي کېږي بالکل دی چې هلته څونه مخته روان یي اکټیو فارم ان اکټیو فارم ته ځي نو دته دا نومان ورکول سوي دي سي ده. زه به دلته صرف یو پله نومان درته وایم بیا به دې مخته سم سر در خلاص کړم سي ده. نو اول نمبر کې راځي هغه ته وایي کېږي کولیکلسیفرول په نامه باندې سي ده دا ویټامین ډي 3 ده سي ده. او دوم نمبر چې دی هغه ته وایي کېږي کلسیفرول په نامه دی سي ده دا ویټامین ډي 2 ده سي ده. او بل دی کلسیفیډول په نامه دی سي ده ګور کلسیفیډول په نامه دا چې دی دا بیا کوم چې 25 هایدروکسي ویټامین ډي ورته وایي سي ده دا بیا کله ویټامین دا چې ده دا بیا ان اکټیو ویټامین ډي 3 ده سي ده. او دې ته په بل نامه هم وایي کېږي یعنې 25 OH D3 په نامه باندې سي ده. نو دا نومان خالي په یاد وساته دلته زه صرف د نومانو لیست در کوم سي ده هلته مخته خپل اتوماتیک سر په خلاصېږي سي ده. بیا د ده چې دی آخري ویټامین ډي ریسپټر اکټیویټر راځي سي ده هغه ته VDR په نامه هم وایي کېږي یا په یو کوما 25 ډي هایدروکسي ویټامین ډي په نامه هم وایي کېږي یا په شارټ فارم نوم یې داسې دی یو کوما 25 OH2 D3 په نامه سي ده داسې نوم باندې هم دی راځي سي ده. نو دې ته به وایي کېږي کلسیټرول په نامه باندې سي ده کلسیټرول سي ده. دا کوچني نومان چې دي دا دونه خاص شی نه دی دا د چې کوم خرڅلاو کوم نومان دي هغه دي سي ده ډیلټا دا دوی خپل ځان ورکړی دي سي ده. او بل دی پرې کلسیټول سي ده دا هم یو ریسپټر دی سي ده د دغه ځای پرې ما چې په یاد وساته دا نور اضافه نومان دي سي ده دا درې سره ریسپټران سول او فل اکټیو فارم ته ځي سي ده. او بل دی ډوکسر کلسیفرول په نامه باندې سي ده. نو دا ټوله نومان دلته په یاد وساته سي ده. نو دا چې دی څونه مخته ځي یعنې څونه دا اول وارې چې ویټامین ډي دا اکټیو نه وي بیا ځي مخته اکټیو کېږي بیا نومان دې ته ورکول کېږي سي ده. نو په دا وجه دته دا نومان ورکول سوي دي سي ده. ویټامین ډي 3 دونه نومان لري دا شان په یاد وساته ماسي سي ده. اوس دلته خپل ښه ویټامین ډي 3 سي ده په دې کې اوله جمله ده چې دا هغه فیټ سولبل ده بله جمله به په یاد ساتئ چې کوم سیلف میکینګ بای د هیلپ اف سنس یو بل شی به په یاد وساته چې دا واحد ویټامین دی چې زموږ جسم یې خپل هم جوړوي سي ده. نو هغه څه چې هم کېږي لمر موږ پر جسم باندې لګېږي نوړه پر موږ باندې لګېږي دا بیا موږ بیا ویټامین جوړو هغه ځای هلته مخته سر خلاصوم چې اول کوم ځای کې موږ بیا چیرې اکټیوېږي چیرې نه اکټیوېږي سي ده. دا ګوره
دا بیا زه مختصر د خلاصون میکانیزم خپله دا درته وایم. نو یو دا شی باید وساته چې دا واحد ویټامین دی چې هغه زموږ په جسم کې خپله جوړېږي د سن د لمر په لاره باندې سیده. او د دې نارمل رینج چې دی زه دلته ګوره زه صرف نومان یې اخلم، فل فارم یې نه درته وایم، فل فارم یې ما تا ته مخته ووایه سیده. نو د ده نارمل رینج چې دی زموږ په جسم کې ویټامین ډي د ویټامین ډي 3 چې کوم نارمل رینج چې دی سیده 25 او ایچ کوم چې 25 او ایچ والا فارم وي سیده. نو هغه د 100 ونیسئ بیا د 10 نینو ګرام پر ډیسي لیټر پورې نارمل رینج دی سیده. یو چې دی کوم یو کومه 25 ډي هایدروکسي ویټامین ډي چې کوم ده هغه بیا د 15 ونیسئ بیا د 15 پیکو ګرام پر ملي لیټر پر نارمل رینج زموږ په جسم کې سیده. نو د چې هر فارم و دی د هغه فارم په مطابق نارمل رینج راځي سیده. نو دا چې دی دا د کولی کلسیفرول فارمولا ده سیده، او دا چې د ایرګو کلسیفرول فارمولا ده سیده. نو دا چې دی یو شی بل باید وساته سیده، که کوم دربوی دغه لپاره به بخښه کوي سیده. نو که 10 منټه لمر زموږ پر جسم ولګېږي نو هغه تقریبا 1000 انټرنیشنل یونټ جوړي، او که ته یو کپسول وخورې د دې برابر دی سیده. دا یو شی دلته باید وساتم. نو مثال دا د ګور د قدرت داسې یو نظام دی چې 10 منټه لمر ته کښېنې هغه د یو کپسول برابر تا ته ویټامین ډي درکوي سیده. او د دې سورس آف دغه به څه شي یعنې فوډ د چې سره تللی سي سیده. دی د هګۍ په هګۍ کې هم شته، په اینه کې هم شته، په وریجو کې هم شته، په شیدو کې هم شته، په پوڅکۍ کې هم شته، مایع په غوښه کې هم شته، او ګل زردان چې کوم غوړي دي په دې کې هم شته سیده. او په شیدو کې هم دی او په لمر کې هم شته. دا د نیچر په دغه دی. او یو شی بل باید وساته چې کوم قدرتي چې کوم جوړ شي هغه ته ایرګو کلسیفرول وایي کېږي سیده. قدرتي چې کوم ویټامین جوړ شي او کوم چې ته د ګولۍ یا د خوراک په ذریعه وخورې هغه ته وایي کېږي کولی کلسیفرول صحیح وایي کېږي سیده. دا شی باید وساته. نور داسې بسکوټ په دې شیانو کې دا شته سیده، یا غنمو په دې شیانو کې شته سیده. د دې فایده چې شته او د کومه ګټه موږ ته رارسي سیده. اوله ګټه دا ده چې دی کیلشیم او فاسفورس مینټین ساتي سیده. زموږ په جسم کې کوم چې زموږ په وینې کې د کیلشیم لیول او فاسفورس لیول چې دی دا پر برابر ساتي سیده. په کولمو کې د کیلشیم جذبول کوي سیده، او زموږ هډوکي محفوظه ساتي، خاص طور پر د غاښو هډوکي محفوظه ساتي سیده. او زموږ کوم چې مسلز یعنی کوم چې زموږ نساجونه چې په دې په خلاصولو په بندولو کې کومک کوي سیده. زموږ ایمیون سیستم چې دی د دې سره سپورټ کوي سیده. او زموږ کوم هارمونز چې دی د هغو په جوړولو کې کومک کوي سیده. او زموږ کوم کارډیک چې کوم موږ د زړه کوم دغه چې دی فنکشن چې دی هغه ثابت ورساتي سیده. او دې سیستم کې چې کوم موږ دماغ جوړېږي په دې کې کومک کوي. کله د انټي کینسر کار هم کوي، یعنې د انټي کینسر کله چې یو داسې کینسر سیل وي، سرطاني سیل وي، نو د هغه خلاف هم دی کار کوي سیده. نو دا د ویټامین ډي کار دی. یو دوه جملې درته وایم بره د دې ویټامین ډي 3 دغه ختمیږي سیده سبجیکټ. اوس موږ به څنګه معلومو چې یاره زموږ ویټامین ډي کمه ده سیده. نو هغه اول وایي زموږ موډ طبیعت به خرابوي، وزن مو زیاتېږي، او د کوم چې جوینټ یعنې د کوم هډو چې دي د بندونه چې دي په دې کې به درد وي، او په پوستکي به وچ وي، یا به وریښتانو سره شبکې سیده سستي به وي، او بلډ پریشر به پورته کېږي، انفرټیلیټي مسله به وي سیده. یعنې د کوم د اولادو یو مسله به وي سیده، ریسپایریټري مسله به وي سیده، کوم چې د سینې کې به یو مسله وي سیده، مسلز د کوم د نساجونه دا به ډېر سست او ډپریشن یعنې دی به داسې ډپریشن حالات ته به ولاړ شي سیده. خفګان او دا کیسې به په زړه کې ډېرې وي سیده. او یو دی ریکټ په نامه یو قسم په کوچنیانو کې راځي دا زیات سیده. نو پښې داسې کږې سي، یا په بل چم سي، یا دی په تګ کې مسله وي درته سیده، یا په زړه کې یو مسله وي سیده، یا نور داسې یو مسلې وي. نو هغه بیا موږ په دې معلومېږي موږ ته چې دا ویټامین ډي کمه ده په دې کې سیده. اوس راځو میکانیزم اف اکشن دی څنګه کوي سیده. یو دی په قدرتي طور باندې چې جوړېږي بخښه به کوي سیده. یو وی په قدرتي طور باندې جوړېږي، یو چې هغه شی په شان کې پروت وي ته وخورې، یعنی یو شی په کې ویټامین ډي پرته وي ته وخورې سیده. نو هغه څنګه هغه به هم در وښایم، او دا قدرتي طور به هم در وښایم سیده. یو میټه اوس ګوره په لمر کې یو قسم ریز، یو قسم رڼا پکښې کې وي، هغه ته ویل کېږي یو وي بي په نامه باندې یو ریز دی سیده. نو هغه څه شم کې زموږ پر سکین باندې یو قسم کولسټرول هغه ته ویل کېږي ډي هایډرو کولسټرول په نامه باندې پر دا پوستکي پروت. نو دا رڼا چې ده پر دا پوستکي وموښلي سیده. نو پوستکي چې وموښلي هغه بیا واوړي ځان بیا واړي په پري ډي 3 باندې واړي سیده. نو دا بیا راځي کولمو ته راسي دا ویټامین ډي سیده. دا کوم پري ډي 3 چې ده دا چې دا بیا راشي کولمو ته سیده. نو کولمو ته چې راغلی په کولمو کې دا
کولمو کې چې دا بیا جذب شي سي ده کولمو کې چې جذب شو د کولمو څخه بیا دا ځي اینې ته سي ده اینې ته چې ولاړه په اینې کې بیا دی څه چم کېږي دی په یو قسم فارم باندې واوړي سي ده اکټیو نه دی خو ان اکټیو فارم باندې دی واوړي سي ده دا اوس هم فلحال اکټیو شوی نه ده سي ده بیا هم دی په یو بل فارم واوړي هغه فارم ته وایي کېږي 25 OH-D3 وختې چې ما تاته وویل 25 OH څه مطلب دی سي ده کوم چې 25 هایدروکسي ویټامین D3 په نامه چې کوم یو دی سي ده نو دې حالات ته په اینې کې دننه واوړي سي ده نو د اینې څه چې بیا دی ولاړ شي پښتورګو ته پښتورګو کې بیا دی څه چم کې په اکټیو فارم باندې واوړي فل اکټیو فارم باندې واوړي سي ده نو هغه چې کوم یو کوما 25 OH-D3 په نامه باندې چې کوم حالات ما تاسو دا ګرد فل فارم درښولي دي سي ده نو دا بیا ځي بیا پر ډي ان اے باندې موسټلی کوم چې ام ار ان اے په نامه باندې کوم مسنجر ار ان اے چې کوم دی پر دې باندې دا به موسټلی بیا دا ریسپټر کار کوي نور مخته بیا دا د کار وي سي ده دونه ډېر ډیپ نظم سي ده نو د فاینل پروډکټ چې دی هغه دا یو دی سي ده دا کوم یو چې ما چې دلته دغه اخري پروډکټ چې دی هغه یو کوما 25 OH-D3 په نامه باندې دی سي ده دا چې څو د قدرتي لاره باندې دی سي ده دا چې راځي دا چې راځي سي ده په دا پرسیج یو هغه چې په خوراک کې پروت یا د ګولۍ په ذریعه وخوړی سي ده نو دا بیا څه چم کې دا راشي کولمو ته دا بیا D2 په نامه باندې کوم چې ایرګو کلسیفرول په نامه باندې چې کوم یو هغه پروت وي سي ده نو هغه راشي په کولمو کې جذب شي کولمو کې چې جذب سو رالی اینې ته اینې کې بیا یو قسم انزایم دغه ته وایي کېږي D25 هایدروکسي لیز په نامه باندې دی سي ده نو هغه راولاړ شي دغه 25 کم چې د D2 دا راوړي 25 ته کم چې دی 25 OH-D ته واړي دا بیا راشي دا بیا واړي بیا یو بل قسم انزایم راځي هغه ته وایي کېږي الفا هایدروکسي لیز په نامه باندې دی هایدروکسي لیز په نامه باندې چې دی سي ده نو دغه چې دی دا بیا په اخري پروډکټ باندې واړي په پښتورګي کې دننه سي ده په دغه کم یو کوما 25 OH-D3 باندې واړي سي ده نو دا رقم د پرم میکانیزم دی سي ده ویټامین ای سي ده ویټامین ای ته په دوه نومانو وایي کېږي یو ته وایي کېږي ټیکوفیرول په نامه باندې دی بل دی الفا ټیکوفیرول په نامه باندې سي ده نو دا درې نومان درته ورکړل کېږي او بل یو جمله بله په یاد وساته چې دی فیټ سولبل دی سي ده او د دې چې سټوریج یا ذخیره کېږي په کوم ځای کې هغه په اینه کې ذخیره کېږي په نساجو کې یعنی کوم مسل چرته وایي او دا نس چربي چې دی په دا ځای کې دغه کېږي ذخیره کېږي دا ګوره دا درې لین په یاد وساته او دا فارموله ده سي ده او د نارمل رینج چې دی تقریبا ګرد سیم دی که هغه کوچنی ولري یا شیدې ورکوي زنانه یا ایډلټ وي بالغ انسان وي سي ده نو هغه د 15 بیا در 20 مایکرو ګرام پر ملي لیټر پر نارمل رینج دی سي ده او د خوراک چې په کوم خوراک کې د پیدا کېږي یعنی په کوم غذا کې د پیدا کېږي د په ډېر قسم غذا کې په هر فروټ کې د استاسي ده یعنی کوم هغه سیب انار او دا شان وي یا دا شوي په اګي کې هم استاسي ده زردک کې هم ستا په غوړو کې هم په غوړو کې ستا چې هغه کوم د ګل زردان غوړي وي سي ده یا نټس مطلب مې دا دی چې بادام سو پستا سوله او ممپلی سوله په دې ټول شان کې ستا په سبزي کې ستا په کیلو کې ستا سي ده په ډېر شان کې دا دلته ګوره دا کم عکس چې ما دلته راوستلی دا ټولو په دې ټولو کې دا ویټامین ای پیدا کېږي سي ده دا یو شی په یاد وساته سي ده تقریبا هر ویټامین چې دی هغه په فروټ او په سبزیجاتو کې ډېر پیدا کېږي سي ده ضروري دا نه ده چې ما یو عکس دلته ورچولی یو مینی ورچولی هغه ته وایي په نور شان کې به نه وي سي ده په هر ویټامین کې په هر فروټ کې ستا دا ویټامین سي ده د دې فایده چې شته د ویټامین ای اوله فایده دا ده د ویټامین ای اوله فایده دا ده چې د انټي اکسیډنټ پراپرټي لري سي ده نو دا داسې یو کیمیکل یو داسې مواد دی چې کله زموږ پر جسم باندې یا زموږ پر حجرو باندې چې کله شوا وي سي داسې یا د لمر نوړه هم شوا ده یا داسې د ایکس رې یو بل داسې شوا پر سي داسې نو دې څه چم کې دا شوا وي بیا څه چم کې دا شوا زموږ راسي زموږ سیل هلته ډیمیجي خرابوي نو ماتوي نو دې څه چم کې هغه سیل چې دی او حجرې چې دی هغه محفوظه ساتي سي ده نو د کار دا دی چې زموږ په جسم کې یو نساجونه یو سیلز پټاو نشي یا یو داسې شی وي چې هغه خراب نه کړي نو دوی کوشش کوي چې هغه محفوظه ساتي او زموږ کوم پوستکی چې دی دا چې دی ډېر صفا سوتره ساتي لکه د مخ سکین سو یا د لاسو یو پوستکی سو نو دا صفا سوتره ساتي او یو چې دی دا کوم زموږ نوکان چې دی دا سم ساتي او زموږ کوم رشتیان چې دی دا ښه محفوظه صحتمند ساتي دا درې څلور جملې په یاد وساته او بل دی څه چې زموږ کوم ریډ بلډ سیل چې دی آر بي سي یا
یا وټامین ای چې ده دا محفوظ ساتي سي دا پروټیکټ چې مات نشي ډیمیج نشي خراب نشي سي او بل د سیستم کې زموږ کوم ایج چې دی دا ایج دا راکموي. اوس ګوره ته مثال د شپېتو کاله چې کله په تا کې وټامین ډي ای پوره یې نو داسې معلومیږي پوره ځوان معلومیږي سي او بل د سیستم کې زموږ په کولمو کې وټامین ای چې ده دا جذبوي دا وټامین ای چې ده دا جذبوي په کومک ورسره کوي چې هلته په جذبولو کې دا وټامین ای سم جذب سي او کله چې پر موږ باندې د زړه حمله راځي نو د سیستم کې دا حمله ریسک کموي مثال چې پر موږ باندې د حمله رانیسي د زړه سي د هارټ اټیک چې ورته وایي سي او بل سټروک یا کینسر چې دی د دې څخه محفوظ موږ ساتي سي او د ایمون سیستم چې دی دې ته بوسټ ورکوي طاقت ورکوي چې هغه نیوکلیس سم جنګ وکړي او سم ترتیب برابر کړي. بل د سیستم کې پلیټلیټ چې دی دا دغه کې محفوظ ساتي. څنګه محفوظ ساتي؟ بعض اوقات سیستم کې پلیټلیټ خپله په اپچ کې هلته ایښی سي نو په اپچ کې سره ایښی چې نو د سیستم کې د ایښېدو ته نه پرېږدي سي محفوظ ساتي. دا د کار دی او فایدې دي سي که کوم ځای ما یو نوم سپیلینګ غلط کړو دلته ما پوره لیکلی دی سي. اوس راځو چې موږ څنګه پوهېږو چې یاره دا وټامین ای کمه ده زموږ په جسم کې سي هغه به مسل به ډېر کمزوري مثال کوم نساجونه چې هغه به ډېر کمزوري په تګ کې به مسله وي کوارډینیشن به د سم نه کېږي سي او رشتیان به وچې سي او مس کېریج به کېږي د زنان چې کوم کوچنی په نس وي نو کوچنی به ولاړ سي دا یې کېږي سي او سستي به ورسره وي په سترګو به سم شی نه ویني سي د فرټیلیټي یعنې په کوچني جوړېدلو کې مسله به وي انیمیا به وي کینسر به وي هارټ پروبلم وي یا مسل پین وي د دې د وجې څخه دا علامات موږ سره وي نو بیا زموږ وټامین ای موږ ته معلومیږي چې یاره دا کم دی سي او دا ګوره زه د دې پر عکس ښکاره کوم سي په دې مججر ټول د نور وټامین هم پاته دي. ښه وټامین سي ته په دوه نومانو وایي کېږي یو د اسکوربیک اسید سي ده یو دی بیا ال اسکوربیک اسید دې ته وایي کېږي سي ده. په دې کې یو بله جمله په یاد وساته چې دی واټر سولوبل دی نو په دې وجه چې دی دا زموږ په جسم کې نه ذخیره کېږي سي ده وځي سي ده نو بیا سیستم کې د دې د وجې څخه موږ ته همیشه به دا ضرورت وي وټامین سي چې ده چې موږ ډیلی وانه خورو مطلب روزانه ونه خورو نو موږ هلته بیا سر په ګرځي سي ده نو په دې وجه ولې هغه هلته په اوبو کې جذبېږي په اوبو کې یو په غوړو کې چې جذب شي هغه سټوریږي او په اوبو کې چې جذب شي هغه نه سټوریږي یعنې ذخیره کېږي نه سي ده او د دې نرمل رینج چې دی هغه د 0 سي د شپږ پورې بیا د 2 سي تر 2 ملي ګرام پر ډیسي لیټر پورې نرمل رینج دی په جسم کې سي ده نو دا ګوره دا جملې د لپاره په یاد وساته سي ده واټر سولوبل یو شی په یاد وساته چې هغه په جسم کې نه ذخیره کېږي او دا چې دا فارموله ده سي ده دا فارموله په یاد وساته سي ده او بل چې دی چې دی څه فایدې رسي زموږ په جسم کې وټامین سي ده زموږ په جسم کې دی چې دی بیخي ډېر فایدې رسي د وټامین سي ده ګور اوله فایده چې دی چې دی کوم انټي اکسیډنټ دی سي ده ما ته تختی وله انټي اکسیډنټ چې سي ده سیل پروټیکټ یې سي ده او بل د سیستم کې مین مهم کار دا دی چې کوم موږ چربي یا فیټس چې دی هغه په څه کې په انرژي بدلوي زموږ جسم دپاره سي ده چې هغه کار ځینې واخلي سي ده کوم فیټ یې هغه دی بدل کړي په انرژي باندې سي ده او زموږ کوم نروس سیستم چې دی هغه محفوظ ساتي او صحتمند چې دی مطلب ورک وکړي هغه کار وکړي صحتمنده پاتې سي یا دا کار چې کوي په ترتیب باندې وکړي سي ده یا صحتمند کار وکړي سي ده او ایمین سیستم بوسټي یعنې ایمین سیستم چې کوم دی هغه دی محفوظ کوي او دغه کوي طاقت ورکوي چې مخ ته ولاړ شي سي ده او موږ کوم هارمون چې دی هغه دی ریګولیټوي سي ده یو قسم هارمون دی هغه هم دی ریګولیټوي سي ده او زموږ کوم هډوکي چې دی په هغه په جوړولو کې کومک کوي زموږ کوم پلې چې دی یا د پښو په بغل ته یو بله پله دی پله وي هغه یا د غاښو یا د سکین دا چې دی دا کوم زموږ کوم پوستکي چې دی دا هغه د سټرونګ ساتي سي ده او بل دی زموږ زخم په جوړولو کې دی کومک کوي سي ده او یو قسم کاګولیجن پروټین دی په دې ما ویډیو جوړه کړې ده سي ده نو هغه جوړولو کې کومک کوي سي ده او دا په کومو غذا شته وټامین سي چې ده په لیمبو کې لیمبو نه دی لیمبو په لیمبو کې تر ګرده زیات شته سي ده دا یو شی باید وساته کوم لیمبو چې دی په هغې کې تر ګرده زیات شته او په دا نور خوراک کې هم شته سي ده په مالټې ټماټرو کې په امرودو کې په انګورو کې په رومیانو کې دا په دې ټولو شیانو کې شته سي ده ګوره دا ټولو په دې سبزیجاتو کې هم شته وټامین سي په هر شي کې شته سي ده په لیمبو کې تر ګرده زیات شته سي ده او دا د چربي ویلولو کار هم کوي سي ده دا ګوره دلته دا فیټ دا ګوره سي ده اوس راځو چې دا کم یې نو کوم ډیزیز جوړي یا کوم مسله جوړي سي ده نو چې کم یې هغه ته وټامین سي یعنې کم خورئ یا سګریټ څکئ یا نوردیا په نامه چې کوم ډیزیز ده سي ده
او ډایبټیز یا ایډز مسله د سره د یعنی شوګر مسله وي دغه د وجې سم کمیږي یا د ایډز مسله وي دغه د وجې سم کمیږي یا ډایلیسیس پیشنټ وي دغه د وجې سم کمیږي یا پرګننسي وي دغه د وجې هم کمیږي یا کوم چې دی آیرن اورلوډ شي دغه د وجې هم کمیږي سیده او دا چې کم شي یو قسم ډیزیز قضیې هغه ته وایي کېږي سکروي ډیزیز په نامه باندې په دې کې څه چم کېږي زموږ د غاښو څخه دا دلته دا کوم چې وریښې دي د وریښو وینه را روانې او سستي وي او اډونه درد کوي نو دا یو قسم ډیزیز د دې څخه جوړېږي چې کم یې موږ ته معلومېږي یا چې کوم انفیکشن وي هغه زموږ جسم ته تقریبا د ژر کېږي یا زخم ژر نه جوړېږي نو په دې وجه موږ ته معلومېږي چې یاره د ده ویټامین سي کمه ده او یو ویټامین B1 دې ته به تیامین په نامه وایي کېږي او تیامین په نامه هم وایي کېږي سیده په یو کې ای شته په یو کې ای نشته سیده او دا چې د واټر سولوبل دی سیده واټر سولوبل ویټامین دا هم سټوریج نه په جسم کې سیده په دې وجه نو موږ ته روزانه پکار ده د دې خوراک سیده او د دې نارمل رینج چې دی هغه د 200 څخه بیا د 7 څخه 5 یونټ ګرام پر ډیسی لیټر پر نارمل رینج دی سیده دا د دې نارمل رینج دی سیده او دا چې دی په کوم خوراک پیدا کېږي دا په ډېر خوراک پیدا کېږي سیده لکه انار سو غوښې سولې پټاټې سولې کیلې سولې او ټماټر سو مرچاک سو مټرې بولې دا شیدې دا نور شیان په دې ټولو کې شته سیده په دې ټولو کې او دا داسې دی په یو ځینې شیان کې یې کله چې شیان ډېر پاخه کړي نو دا کله بیا اندازه چې ختم شي دا ویټامین سي ده نو څونه هم هغه نه دی تا ته زیات ویټامین درکوي او یو د دې فایدې چې دی دې سیستم کې زموږ هاضمې سیستم کې کومک کوي او ډوډۍ په ماتولو کې کومک کوي سیده او د سیل سره کاربوهایډریټ په انرژي بدلوي سیده سیل ته سیستم کې د کاربوهایډریټ چې دی دا په انرژي ور بدلوي سیده دا مهم کار دی د مثال کاربوهایډریټ چې دی هغه د همیشه په انرژي بدلوي چا لپاره د سیل لپاره کوم چې زموږ د جسم حجرات د دې لپاره سیده او د نروس سیستم او مسل لپاره مسل چې کوم دي موږ کوم نساجونه او کوم حسابي سیستم چې دی نو هغه څه چې موږ کوشش کوي چې هغه سم صالح پاتې شي او خپل کار پر ترتیب وکړي او د ایمیون سیستم بوسټي یعنی جسم چې کوم حکومت دی هغه مضبوط کوي سیده او په RBC په جوړولو کې کومک کوي او کوشش کوي بچاوي خرابېدو څخه هغه میټوکونډریا سیده میټوکونډریا بیا د سیل خپل اورګانلي دي سیده او زموږ ګروت مینټینوي سیده زموږ کوم ګروت چې دی زموږ کوم غټېدل چې دی هغه مینټین ساتي سیده او دا د فارمولا سیده او دی چې دی چې کم یې هغه د چشته وجه کمیږي سیده هغه وریجې چې ډېر پالش سوي یعنی ډېر سپینې وریجې نه دي هغه چې ډېر استعمالوي هغه د وجې څخه د شراب څښلو د وجه یا د په کولمو کې تیامین یعنی د B1 نه جذبېدل سیده او هایپر تایرویډیزم د وجه سره هم د چې کم لیول سیده او پرګننسي یا برست فیډینګ والا یعنی چې کوم کوچنی په نس لري یا چې کوم زنانه کوچنی ته شیدې ورکوي سیده نو په هغې کې دا کمیږي سیده او لیور د اینې مسله وي په هغې کې کمیږي یا چې ډېره امبولونه اوسي په هغې کې کمیږي یا چې ډېر سخت اکسرسایز وکړي یعنی واک وکړي نو دغه د وجې سم کمیږي او په دې کې چې دا کم شي دوې قسم ناجوړیانې پېښېږي سیده او ما کې یو سپیلینګ کلاس کې بخښه به کوئ سیده یو د بریبري په نامه باندې دی سیده په دې کې څه چم کېږي چې زموږ کوم زړه چې دی دا حتی چې ته ډېر سر په ونه ګرځې نو دا زړه پیلېږي ګر څه کار پرېږدي یا پیرلایز شي سیده یا مرګ ورسره پېښ شي چې ته په دې ویټامینو باندې چې ډېر سر ونه ګرځې چې دا کله بریبري کنډیشن ته ولاړ شي نو دا حالات ښیي سیده یا ورنیک کرسکوپ په نامه سنډروم دی دا رقم سنډروم هم ورسره تللی شي سیده بیا د دماغ مسله کېدای شي سیده په دې کې څه چم کېږي موږ کنفیوژن کېږو یعنی کنفیوز یو په شي سره نه خلاصېږي سیده میموري مو چې دغه کېږي چې موږ کومه میموري چې ده هغه لاس شي سیده سم شان دی چې یو شی وایي دا شی مې دلته ایښي په بعد کې به ته هېري سیده او په سترګو لیدل کمزوري کېږي سیده نو یو د نورولوجیکل پرابلم هم کېدای شي سیده نرو ډیمیج کېږي سیده کوم چې موږ نرو سیل دی هغه ډیمیج کېږي سیده یا نور داسې د پښه او لاس یا بوږ ونیسي نو هغه هم پکې راتلی شي سیده ویټامین B2
سیده دې ته ریبوفلوین په نامه باندې مې یادېږي. سیده دا واټر سولوبل دی، سیده لکه چې دا نور واټر سولوبل نه سټوریج نه ذخیره کېږي په جسم کې، دا هم دغسې دی. سیده او د دې نارمل رینج چې دی هغه د 420 بیا د 24 یونټ ګرام پر ډیسي لیټر پر نارمل رینج دی. سیده او دا فارمولا سول. سیده او د دې فنکشن چې شته، فایدې چې شته د دې ویټامین. سیده اوله فایده دا ده چې دوی په زخم جوړولو کې کومک کوي. سیده او ټیشو یعنی هغه نساجونه چې زخمي شوي د هغو په جوړولو کې کومک کوي. سیده او موږ د نیمسیري درد ساتي، سیده کوم چې مایګرین په نامه دی. سیده او موږ کوم نروس سیستم او پوستکي وریښتان اور سترګې دا چې دي صحتمند ساتي. سیده هلته چې محفوظ او صحتمند ساتي. سیده او زموږ فیټ چې څو فیټ اور کاربوهایډریټ پروټین د سیستم کې د دې درې شیانو څخه انرژي باشي. سیده انرژي هغه انرژي بیا زموږ جسم نور په کار ساتي. سیده او زموږ ار بي سي مینټینه ساتي یا محفوظه ساتي چې د باندې خاصه شی مداخله ونه کړي. سیده او د ویټامین بي 6 په فعالولو کې کومک کوي. سیده او ایمیون سیستم چې دا هغه محفوظه کوي او بوسټوي مضبوطه کوي. سیده او د سیستم کې زموږ د مسلز په غټېدلو کې کومک کوي. سیده او دوی چې دی په کم کنډیشن کې کېدلی شي دی کم راشي، یعنی کمیږي په کم کنډیشن کې. سیده هغه یعنی هغه خوراک چې ویټامین بي 2 پکې کې نه وي یا کم خوراک یا کمزوري خوراک خوړل یا زوړ شرابي ښه د لیور ډیسورډر د وجې هم کېدای شي، یعنې ناجوړي چې کوم د اینې کوم ناجوړي وي د هغه د وجې څخه هم ویټامین سم نه جذبېږي، خاص طور پر ویټامین بي 2. سیده هورمال ابزورپشن د وجې هم کېدای شي. سیده په دې کې بیا څه چې هم کېږي زموږ کولمې جذبول سم نه کېږي. سیده کډني ډایلیسیس چې شروع وي په دې کې هم ویټامین بي 2 نه جذبېږي. سیده په دې وجې بیا کم راځي. سیده اوس موږ ته د دې ساین او سپټم څنګه معلومېږي چې د اوس ویټامین کم دی. سیده نو هغه به اول چې شور سره یې سیده فلیګرا ایروبیو فلومینوسیس په نامه دی. فلومینوسیس سیده تا چار څنګه وایي شو ایروبو فلومینوسیس په نامه دا پرونانسیشن چې تار څنګه سم وایي شو. نو دا یو قسم کنډیشن دی. سیده نو دا حالات په موږ باندې یا څه چم کېږي سستي پکښې کوي سستي پکښې کوي کلم سستی وي، سر درد وي، انیمیا وي یا کریک چې دا یو قسم خوله چې دا خوله یې داسې چاودلې وي. سیده خاص طور پر دا بغلونه نو دا رقم یو علامات ورسره وي. سیده او سترګې چې د هغه به سوځي یا به خارش کوي. سیده او په ستوني کې به مسله وي. سیده او زخم جوړولو کې به مسله وي. سیده په جوړېدلو کې ژر نه جوړېږي، په ډېر کم وخت باندې جوړېږي. سیده مطلب ډېر وخت اخلي بیا جوړېږي. سیده او په خوله کې به دانې وي. سیده او موډ به بدل وي. سیده او د دې فوډ اف سورس چې دی دا په هر یو کې شته، په هر شي کې شته. سیده په هر شي کې شته، مخصوص شیان باندې پورته کړي دي، ګوبۍ سو، انګور سو، سیده غوښه سوله او چیز چې ورته وایي هغه دی یا هغه ممپلی یا مټر دا شی وي دلته سم نه معلومېږي. سیده خو هلته ما عکسونه صفا کړي. سیده وریجې په دې کې هم شته. سیده شفتالو یا ډوډۍ موډۍ پینه پاګي کې په دې کې شته. سیده په هر هغه فروټ یا سبزیجات کې دی شته. سیده دا ما ته یو اگزامپل دپاره درته راخیستي دي. دا د بي 2 پوره دغه سو. ښه ویټامین بي 3 ته نایسین په نامه هم وایي کېږي، نایکوټینیک اسید په نامه هم وایي کېږي، ویټامین پي په نامه هم وایي کېږي. سیده دا درې نومان دي. سیده یو نومان دا درې مطلب د ده نومان دي. یو دی د ده بڼه. سیده فارم د هغه ته وایي کېږي نایکوټینامایډ په نامه باندې. سیده نو دا ویټامین هم واټر سولوبل دی، هغه رقم په جسم کې نه سټوریږي. په دې کې یوه جمله په یاد وساته چې دا زموږ جسم کولی شي یا ټرایپین یا نور داسې امینو اسید وي د خوراک سره واخلي یا زموږ په جسم کې چې کوم پراته وي نو د هغه څخه نایکوټینامایډ جوړ کړي. سیده نایکوټینامایډ بیا په یاد وساته چې څه شي په دې باندې زه ویډیو جوړوم، خالي دلته په یاد وساته دا د ویټامین بي 3 بڼه ده. سیده یو شکل دی. سیده دا د فارمولا ده او د ده نارمل رینج چې دی هغه د 0.5 بیا د 8.5 یونټ ګرام پر ډیسي لیټر پر نارمل دی. سیده نارمل رینج دی. سیده او چې کښته شي یو هغه یو څو قسم کنډیشن د وجې کښته کېږي. سیده هغه خوراک چې ویټامین بي 3 نه وي پکښې کې یا زوړ شرابي یا د ازمې مسله وي یا د ډېر وخت د ټي بي علاج روان وي یا په هغه خوراک کې چې ټریپټوفین په نامه چې کوم پروټین وي کم وي هغه زیات خوړل یا نه یې پکښې کې یا بالکل د دې ټریپټوفین خوراک نه اخیستل. سیده او یا د ویټامین بي 2 یا د بي 6 چې کله کمی وي نو دا اتوماتیک دا ورسره کم شي. سیده دا ویټامین بي 3 چې دا اتوماتیک ورسره کم شي. سیده اوس راځو چې د فایدې چې دي، فنکشن چې دي. سیده
د کوم اوله فایده دا ده چې زموږ په ډي ان اے جوړولو کې کومک کوي، زموږ کوم سیکس هارمون چې دی په هغه جوړولو کې کومک کوي، زموږ نروس سیسټم، سکین، کوم پوستکی چې دی او ټیشو چې دی، کوم نساجونه دي هغه صحتمند ساتي سي ده. او B3 چې ده د کوم چې فیټ، کاربوهایډریټ، پروټین څخه انرژي باسي زموږ جسم دپاره سي ده. بل د سیستم کې زموږ کوم د زموږ کوم ازمه یا زموږ اشتها سموي سي ده او زموږ په فشار کمولو کې کومک کوي، یا د ډایبټیز یا د اډو درد وي د هغو په کمولو، یعنې په شوګر و یا د اډو په درد کې کمولو کې د کومک کوي سي ده. او زموږ کوم بلډ سرکولیشن دی په دې کې کومک کوي چې دا وینه په جسم کې سم سره وګرځي، جریان وکړي سي ده. زموږ کوم کلسترول یا ټرایګلیسرایډ چې دی د هغو په کمولو کې کومک کوي سي ده. او دا په کومو خوراک کې سته سي ده، کوم چې پاینیپل ورته وایي او پوڅکي، امرود، نور داسې انګور وي، غوښه د ماهي غوښه، د چرګ په غوښه کې سته، په نورو فروټ کې دا سته سي ده. دا د فوډ اف سورس دی سي ده. اوس موږ ته څنګه معلومیږي چې د ویټامین B3 کمه ده؟ دلته ټول لیکلی دی، دا د زوړ ماسې دلته څه غلط شوی دی، دا ویټامین B3 دی سي ده. دا ویټامین B3 ډیفیشنسي د ښیم سي ده. نو هغه ولوري کېدای شي فلیګریا په نامه باندې یو ډیزیز د هغه کېدای شي سي ده. د هغه د وجې څخه زموږ په جسم کې یو قسم خوله وچېدل او د بغلو کې دانې راپورته کېدل سي ده. او یا زموږ کم ګیسټرو چې د انټسټینل چې ورته وایي د معدې د کم کولمې وي، د معدې د سره خرابېدل، یا د سکین د پوستکو مسله وي، یا عملونه کېږي، یا انفلمیشن وي په خوله کې، یعنې په پړسوب، خوږ یا داسې په خوله کې په ژبه کې وي، د هغه د وجې څه سي ده. یا موږ کم ډپریشن وي، یعنې کم انزایټي وي، خوفګان وي، یا داسې مشکلات وي، د هغه د وجې څخه دی کمیږي سي ده. سستي وي، یعنې په هضمي سیستم کې درد وي، که کله ته په دې ویټامین سر ونه ګرځوې، یعنې دا په دې ناجوړي باندې سر ونه ګرځوې چې دا کم دی، کوم ډیفیشنسي، نو کېدلی سي چې مرګ هم ورسره پېښ شي سي ده. یا دا ډیفیشنسي کې دا حالات چې ورسره وي سړي ته معلومیږي چې دا ویټامین B3 کم دی، یا چې کله سر په ونه ګرځي نو دا دې مرګ ته رسېږي، انسان د دې د وجې څخه مرګ ته رسېږي. ویټامین B5 ته په دوه نومانو ویل کېږي سي ده. یو دی فینټوتینیک اسید دی، یو دی فینټوتینیټ په نامه باندې دی سي ده. او په دې کې یو شی په یاد وساته، دا ویټامین چې دی د ډېر یخ کولو یا ډېر ګرمولو د وجې څخه دا ماتېږي، ختمېږي سي ده. دا یو شی په یاد وساته. مثال تاسو سره یو سبزي یا پالک در سره وي، هغه ته چمو کې په فریج کې کښېږدئ، ښه یې کړئ، بیا یې ګرم کړئ، ویې خورئ، نو د دې د وجې څخه دا B5 ځینې ختمېږي سي ده. دا موټر سولوبل دی سي ده، دا هم په جسم کې نه سټوریږي. او د دې نارمل رینج چې دی هغه د 1200 نیسي، نه بیا د 200 نیسي، د 253 نیسي یونټ ګرام پر ملي لیټر پر نارمل رینج دی سي ده. او د دې کمېدل د هغه خوراک چې ویټامین B5 نه یې پکښې کې سي ده، او زوړ شرابي وي، یا مال نیوټریشنز وي، یا مال ابزورپشن وي سي ده، نو دې مسلې د وجې څخه دا ویټامین کم راتلی سي ده. او د دې فائدې چې شته سي ده، د RBC جوړولو کې کومک کوي، په سیکس هارمون جوړولو کې کومک کوي، په انټي باډیز جوړولو کې کومک کوي سي ده. او د پروټین ور یا کاربوهایډریټ سره د انرژي د فیټس یا د کاربوهایډریټ یا د پروټین سره د انرژي کښلو کومک کوي سي ده. کارټیزول هورمون په جوړولو کې کومک کول سي ده. د کلسترول جوړولو کې کومک کول، او اسټامینا په جوړولو کې کومک کول، یا هغه موږ وینې ته یا داسې زهرجن کیمیکل یا زهرجن کیمیاوي مواد راشي، نو هغو په کښلو کې کومک کوي سي ده. او زموږ سټرس چې دی د دې په کمولو کې کومک کوي سي ده. دا د فنکشن دی سي ده، او دا د فارمولا ده سي ده. او د دې چې دی په کوم خوراک کې دی، په سبزیجات کې ډېر سته سي ده. په سبزیجات په هر خوراک کې دی سته سي ده. خالي کوشش کوئ چې خورئ هغه فرش وخوره سي ده. فرش چې وخورئ بیا داسې چم کې په هغه کې پروت وي، ماتېږي نه، خرابېږي نه سي ده. او د ده کمښت یا داسې سپټم به موږ ته څنګه معلومېږي؟ د ویټامین B5 چې دی دا یو شی په یاد وساته، په انسانانو کې ډېر کم دا کمیږي سي ده، په ډېر څه دا کمیږي سي ده. او دا چې کم سي نو سستي ورسره وي، سر درد ورسره وي، خواګرځی کېږي، طبیعت یې داسې خواګرځي پر کم وي، لاس یا پښه یا داسې چې هغه بوږ ونیسي، نه دا موږ ته شوی بېده شول سي ده. یا د موډ یا د طبیعت په بدلېږي، د موډ کمپلیټ دا په هغه هم بدلېږي سي ده. نو دا فنکشن وي، دا علامات ورسره نه بیا سړی وایي چې یار دا ویټامین B5 د کم دی سي ده. ویټامین B6 ته فری ډاکزین په نامه هم ویل کېږي. فری ډاکزل
5 فاسفیټ په نامه هم وایي کېږي چې دا واټر سولوبل دی، هغه چې په جسم کې نه سټوریږي او د دې نارمل رینج چې 50 یونټ ګرام پر لیټر پر نارمل دی سیده. او دا فارمولا ده سیده. او د دې چې کوم په کوم حالات کې دا ډېر کمیږي چې کله چې ویټامین بي 6 په کوم خوراک کې نه هغه خوړل یا کم خوراک خوړل چې ویټامین نه پکې کې سیده، یا شراب څښل، یا د ویټامین بي 12 یا د فولیک اسید کمیدل سیده. نو د دې وجه سم د بي 6 کم راځي، یا د کرونز یا کولیک ډیزیز چې دی د دې د په دې کې به داسې عملونه د انسان ډیر کیږي، یا د کوچني یا د دغه د وجه څخه بي 6 کم راځي، یا د اډو مسله وي دغه د وجه، یا د پښتورګو مسله وي دغه د وجه، یا د یو ډیر وخت لپاره، یا د داسې وي چې ډیر وخت لپاره د آیسونایزیډ په نامه کوم دوا ده دا استعمالول سیده. او د دې فایدې دغه فنکشن چې شته سیده د ار بي سي جوړول کې د کومک کوي سیده، او هوموسیسټین سره بیلنس سره ساتي سیده، او ایمیون سیستم بوسټي یعنی تیزی سیده، او پروټین څخه انرژي در باسي سیده. او کوم چې موږ نرو دی دغه فنکشن یعنی دغه کوم کار دی دغه فعالیت چې دغه سم ثابت سره ساتي سیده. او د شوګر چې دی دا مینټین سره ساتي، سره برابر ساتي سیده. او د سیستم کې د دماغ په جوړولو کې کومک کوي سیده، او سوډیم او پوتاشیم په بیلنسولو کې کومک کوي، سره پر یو ځای سره ساتي سیده. او ویټامین بي 6 چې د میکانیزم او کیلشیم کوم میټابولیزم دی دغه کې کومک کوي، سره برابر ساتي سیده. او د فود اف سورس دی، فود اف سورس چې دی هغه مټر کېدای شي، وچ میوې کېدای شي، جوز بادام ده، او مایع کېدای شي، غوښه شیدې په دې کې شته سیده. او د دې کوم د چی څه وجه کمیږي یا موږ ته څنګه معلومیږي چې په دې کې ویټامین بي 6 کم دی، یعنی ساين سپټم به چې سیده خوله به سوجن کړي، پړسېدلې به یې، پوستکی چې دی هغه به سم دی، ډپریشن به یې، او خوله چې دی په هغه کې به داسې کریک راځي، نښانونه وي سیده، سستی به یې ورسره سیده، مسلز به وي کې سیده، په تګ کې به کمزوري او په اشتها به بندوي سیده. او که کوم یو ختمت و دغه لپاره بخښه کوي. ښه ویټامین بي 7 ویټامین بي 7 ته بایوټین په نامه هم وایي کېږي، ویټامین ایچ هم وایي کېږي سیده. د واټر سولوبل دی، هغه رقم سټوریږي سیده. په دې کې یوه جمله بله باید وساته چې یو قسم بکټریا ده هغه هم زموږ په کولمو کې تولیدوي سیده. یو قسم بکټریا ده سیده په کولمو کې پرته ده، نارمل فلورا مابخیل ورته ویل کېږي، نو هغه هم تولیدوي او په ځینو خوراک کې هم شته سیده. او د دې یو بل شی باید وساته، دا بي 7 چې ده دا موږ د علاج په توګه هم استعمالوو سیده، لکه نیوروپتي نه جوړې وي موږ ورکوو، شبکې جوړ کړي سیده، خفګان یا بل داسې ټینشن وي هغې کې ورکوي، بریټل نیل کې ورکوي سیده. په دې کې بیا نوکان یا نه راځي یا راځي مات راځي په هغه جوړولو کې سیده. او د دې نارمل رینج چې دی هغه د 133 چې بیا 340 پیکو مول لیټر باندې راځي سیده. دا نارمل رینج دا فارمولا ده سیده. ښه دا په کوم حالات کې کمیږي؟ یو قسم انزایم دی چې هغه کم شي هغه ته ویل کېږي بایوټاینیډیز په نامه باندې سیده. د دې انزایم کمول چې کله دا کم شي نو د اتوماتیک ورسره کمیږي سیده. انټي بایوټیک ډېر استعمالول یا انټي شیزر ډرګس استعمالول یا یو قسم نه جوړي دغه فینال کیټون یوریا په نامه ویل کېږي سیده. نو دا یو قسم ډیزیز دی، یو پروټین هغه لکه یا دغه خلاف یو انزایم جوړ کړي یا دغه لپاره یو انزایم جوړ کړي نو هغه بیا ډېر جوړېږي. په دې ته بیا ویډیو جوړوم دا ولې ولیده کېږي په دې وجه بیا ماسې په یاد وساته سیده. او کرونز ډیزیز، کولایټس ډیزیز، او ډېر وخت چې ډایټینګ خوراک نه کوي سیده، نو په دې حالت کې دا کمیږي سیده. او د دې فایدې څه شته زموږ په ګروت کې یا زموږ د وریښتانو په ګروت کې یا زموږ په غټېدلو کې یا زموږ د وریښتانو غټولو یا زموږ د نوکانو په غټولو کې ډېر مهم رول لري سیده. او زموږ نساجونه چې دي دا برابر ساتي او په غټولو کې کومک کوي سیده. ایمیون سیستم بوسټوي، مضبوطه کوي سیده. او ګوري تایراید ګلینډ او اډرلین ګلینډ څه هم کوي چې هغه د هغه فنکشن دوی څه هم وکړي چې هلته کومک ورسره وکړي چې هغه خپل کار په سمه توګه وکړي سیده. او بل دی څه هم کوي زموږ شوګر برابر ساتي چې لوړ ولاړ نه شي سیده یا کم نه شي زیات سیده. او زموږ دماغ په جوړولو کې کومک کوي، او زموږ کولسټرول په کمولو کې کمیږي سیده. کوم چې چربي ورته وایي کولسټرول هغه کمولو کې کومک کوي سیده. یو بل شی ما دلته نه دي راچولي خو هغه به هم په یاد ساتئ، د فیټ څه او د کاربوهایډریټ څه او د پروټین څه دی څه هم کوي انرژي راباسي زموږ جسم ته ورکوي سیده. دا یو شی هم دی کوي سیده. او دا چې دی د فود اف سورس دی اول واري چې دی د یو قسم بکټریا ده زموږ په کولمو کې پرته وي، نو دا دغه دا
کوم ویټامین B7 تولیدوي څه ده، او بل په ډېرو خوراکونو کې هم دا شته څه ده، دا ویټامین B7 څه ده نو ښه ویټامین B9 څه ده، دې ته فولیک اسید هم وایي کېږي، فولیټ هم وایي کېږي، فولیسین په نامه هم وایي کېږي څه دا یې شکلونه هم دي، بڼه هم ده، یعنې فارم هم دی څه ده، او نومان هم دي. دا شی په یاد وساته څه ده. کوم فولیټ په نامه چې دی څه ده، فولیټ په نامه چې کوم بڼه ده څه ده، نو دا چې دی دا په قدرتي طور پر زموږ په غذاوو کې شته څه ده، کوم غذاوې چې موږ خورو یعنې لکه فروټ او سبزي و دا شیان چې موږ خورو په دې کې شته څه ده، قدرتي طور په دې غذاوو کې شته څه ده. او فولیک اسید چې دی دا بیا سنتیتیک دی، یعنې هغه مصنوعي جوړ دی څه دی، لکه انسانانو چې جوړ کړی دی، او دا هم د B9 بڼه ده څه ده. په دې کې یو شی په یاد وساته، یو فعاله بڼه ده، یو غیر فعال ده څه ده. غیر فعال ته وایي کېږي 7 डी हाइड्रोफोलिक एसिड وایي کېږي څه ده، او فعاله بڼې ته چې وایي کېږي هغه ته 5,8 نو دې ته ټیټرا हाइड्रोफोलिक एसिड وایي کېږي فعال بڼې ته څه ده. او دا چې دی ټیټرا لفظ څلور ته وایي کېږي څه ده، او دا یې کیمیکل سټرکچر دی څه ده. او د کوم یعنې نارمل رینج فولیک اسید کوم نارمل رینج چې دی چې کوم هغه کوچنی وي چې شیدې څښي څه ده، نو هغه د 14 د 15 نینو ګرام پر ډیسي لیټر په نارمل دی. یا هغه کوچنیان چې ګرځي نو چلډرن چې ورته کېږي څه ده، نو هغه د 15 د 21 نینو ګرام پر ډیسي لیټر پر نارمل دی څه ده. هغه کوچنیان چې بالغ وي څه ده، نو هغه د 200 د 21 نینو ګرام پر ډیسي لیټر پر یا بالغ انسان یا غټ انسان د دې د دونه نارمل رینج دی څه ده. او د دې فایدې ګورو څه ده، او د دې فایدې چې دی اول د جسم کې زموږ محفوظ ساتي یو قسم نرل ټیوب ډیفیکټ د کوچني ده څه ده. کله دا کوچنی چې د مور په نس کې شي دا چې الفا فیټو پروټین ویډیو وګورئ په هغه بیا ښه ټیسټ سره خلاصېږي ما جوړه کړې ده. نو کله چې دا کوچنی د مور په نس کې جوړېږي نو د یو عصبي ټیوب جوړېږي نو هغه ته نیورل ټیوب وایي کېږي څه ده. نو هغه بعض اوقات داسې څه ده د کوچني تر ملا راووځي څه ده، داسې وپړسېږي یو کینسر ټایپ جوړېږي څه ده. نو کله چې کوچنی هلته جوړېږي نو هغه څه چم کېږي سم جوړ نه شي، اضافه جوړ شي یا خراب جوړ شي یا دغه جوړ شي، نو د هغه څخه موږ محفوظ ساتي ده. دا چې ته کله ما د الفا فیټو پروټین وګورئ بیا دې ښه ټیسټ سره په خلاصېږي څه ده. او موږ د داسې ریسک یا داسې شي ساتي لکه د زړه مسله وي، سټروک وي، هارټ اټیک وي، د کینسر سم ساتي څه ده. نو د دې ریسک کموي څه ده. او بل د څه چم کوي د ډي ان اې جوړولو کې، او د ډي ان اې ریپیر یعنې کوم چې ډي ان اې خراب وي د هغو جوړولو یا سمې ډي ان اې د سره جوړول سنتسیز کول په هغه کې دی مهم رول لري او یا جوړوي څه ده. دې سیسټم کې یو قسم حجرې جوړوي څه ده، نوې حجرې هم دی جوړوي څه ده. او بل دې سیسټم کې اربیسیانې هم جوړوي څه ده. او یو قسم د ډي ان اې د وجې څخه موږ ته یو قسم کینسر جوړېږي نو هغه ډي ان اې هم دی ختموي څه ده، محفوظ هم ساتي. او فولیک اسید چې دی د دوا په طور هم استعمالیږي. کله چې موږ انیمیا سو نو د سیسټم کې د انیمیا د ورکولو دپاره یا د وینې کمښت د ورکولو دپاره هم د فولیک اسید ورکوي. فولیک اسید ډېرې فایدې لري. دا خو ما یو څو 5-6 پیدې راخیستې دي چې ما د اګزامپل په طور یا د مثال په طور باندې مې درښکاره کړي دي څه ده. د دې بیخي ډېرې فایدې دي چې زه درته وایم چې په انسان کې یا د کوچنی د مور په نس کې چې کله جوړېږي نو چې زه درته وایم په 100 کې 99% د رول دی، د بل شي دونه رول نه وي څه. نو او بل دا دی چې دوی په کوم فروټ دوی په ډېر قسم غذاو فروټ په دې کې شته دا کوم عکسونه دي ښه. نو دا عکسونه دي څه ده. او دی چې دی په وچو میوو کې ډېر شته څه ده. وچو میوې لکه بادام، پسته او نخود، ممپلی دا شیان خو په دغه کې نه راځي خیر دا شیانو کې شته څه ده. کوم چې وچ دغه وي لکه نور داسې شی وي غوښه وي په دې کې شته څه ده. په ډېر شیانو کې دی تقریبا په هر وچه میوه کې شته، په هر سبزي کې دی شته څه ده. ښه ویټامین B12 څه ده، نو دا اخري ویټامین دی څه ده، ملګری درته وویل. نو د دې نوم چې دی کوبالامین دی څه ده، او دا هم واټر سولوبل دی. یو شی مخکې ما تاسو وویل واټر سولوبل ویټامین چې دی هغه په جسم کې نه ذخیره کېږي څه ده. نو دا واحد ویټامین دی چې په جسم کې ذخیره کېږي څه ده. هغه هم په اینه کې د 4 کالو دپاره څه ده. د هغه بعد دی موزیس څه ده جسم څخه ختمېږي شوکېږي څه ده. او هغه هم پر کومه لاره باندې د بولو پر لارې لږ اماونټ یې ذخیره شي وخت
څه اماونټ چې دی ولاړ شي د بولو پر لارو باندې چې ده. او بعض اوقات چې کله دی ذخیره وي 4 کال دپاره ذخیره وي چې هغه ذخیره وځي هم د بولو پر لارو باندې ځي. مثال اوس دا ګوره ته ویټامین B12 د یو خوراک په طور باندې جسم ته ور واچول چې ده ویټامین B12 چې ده نو دی چې دی دا ولاړ شي انې ته 4 کال لپاره ذخیره شي چې ده چې کوم اضافه دغه چې و ویټامین B12 هغه د بولو پر لارې باندې ځي چې ده او کله چې تا ذخیره کړي 4 کاله پرې ذخیره کړي هغه هم د بولو پر لارې باندې ځي چې ده دا یو شی په یاد وساته چې ده. ویټامین B12 چې دی هغه په 2 قسم نارمل رینج باندې راځي چې ده ویټامین B12 چې دی یو یې دی 227 تر 999 ګرام پر ډیسي لیټر پورې نارمل دی چې ده بل چې دی ویټامین B12 چې دی دا بیا د 187 تر 900 پورې دا پی دلته ما ورکوي هغه سوی دی چې ده پیکو ګرام پر ډیسي لیټر پورې نارمل رینج ته یعنې دی پیکو ګرام کې هم شته 9 ګرام کې هم شته چې ده دغه چې دی ویټامین B12 نور په جسم کې چې ده او دا د کیمیکل سټرکچر دی چې ده او د فایدې چې شته چې ده د جسم کې زموږ په غټېدلو کې کومک کوي میټابولیزم کې کومک کوي نرو ټیشو صحتمند ساتي چې ده دماغ خوشحاله او صحتمند ساتي چې ده او د جسم کې RBC جوړولو کې کومک کوي چې ده او DNA جوړولو کې کومک کوي چې ده او موږ چې دی میګالو بلاستیک انیمیا څخه ساتي چې ده دلته نومان کې کارډ راغلی دی میګا چې ده وغټ ته وایي میګالو چې ده او بلاستیک چې دی بلاستیک نابالغه سیلز ته وایي چې ده یعنې هغه انیمیا چې بالغه سوې نه یعنې هغه انیمیا چې د وینې کمي ته وایي په دې ما ویډیو جوړه کړې ده هیمټالوجي ته چې ورځې بیا ښه ټیسټ سره خلاصېږي چې ده یعنې دی هغه د وینې کمي څخه موږ ساتي چې بعض اوقات یو RBC یعنې نابالغه راوځي چې امیچور راوځي چې ده نو د هغه زموږ محفوظه ساتي چې ده او دی په کوم خوراک کې شته دی په هګۍ کې شته په اینې کې شته په شیدې کې شته په چیز کې شته په دمۍ په غوښه کې شته په وریجو کې شته او په نورو داسې غوښو کې چې ده او دا چې دی د ویټامین B12 په غوښو په دې شیانو کې ډېرې چې ده په سبزیجاتو په دې شیانو کې دونه نشته چې ده څونه چې غوښې خورې یا څونه چیز چې خورې په هغه کې دا ډېر وي چې ده او یو شی بل په یاد وساته ویټامین B12 چې دی دا ډاکټران د یو قسم ناجوړي دپاره هم ټسټي ورته وایي ته ورشه دا ټسټ وکړه نو په هغه یو قسم ناجوړي معلوموي چې ده دلته زه سره د خلاصوم لو کنډیشن چې کله کښته ولاړ شي هغه د دې شیانو د وجې سي ویټامین B12 ډیفیشنسي پرینیشس انیمیا وي پرینیشس چې کوم انیمیا ده نو دغه د معلومولو لپاره دوی څه چم کوي ویټامین B12 ټسټ وکړي پرینیشس انیمیا چې شته د هیمټالوجي لیسټ وکړي بیا سره په خلاصېږي چې فولیک اسید ډیفیشنسي د وجه او هایپرتایرویډیزم د وجه ملټیپل معلومات د وجه کرونز اور کالیک ډیزیز او بیکټیریل ګروث د وجه څخه کمیږي پیراسایټیک انفیکشن د وجه کمیږي ګریویز ډیزیز د وجه کمیږي د دغه ناجوړیانو د وجه څخه د کمیږي او پورته کېږي چې هغه د لیور مسله وي هپاټایټس وي سایروسیس وي کډني پرابلم وي ډایبیټیز وي لیوکیمیا نو په دا حالات کې بیا دی پورته کېږي چې دا د ویټامین B12 پر مکمل دغه خصوص ده اوس راځو چې د دې ټیسټ څنګه کېږي د دې ویټامینونو ټیسټ څنګه کېږي دا ویټامینونه چې په 2 قسم باندې ټیسټونه کېږي چې اول قسم ته وایي کېږي HPLC په نامه باندې چې هاي پرفارمنس لیکویډ کروماتوګرافي نو دې سیستم کې د یو پریشر د ګیج پریشر په ذریعہ باندې د ویټامین سره جلا کیږي نو دا طریقه باندې ګوري چې په د ماشینانو کې داسې د پریشر پر ذریعہ باندې د ویټامین جلا کی ګوري چې نو په دا ماشین کې د HPLC په ماشین کې دا ټیسټونه کې د ویټامین ټوله معلومیږي چې دا د هر چا سره دا ماشین نه وي پوره چې او هارمون انالایزر کې هم ستاسو کېږي چې لکه کوباسو یا دا مینیوډاسو چې نو په هغو کې هم د دې فنکشن ورچولی چې نو دې بیا ډېره اسانه طریقه یې دلته د سیارو لري دلته د خپل کټو لري خپل د مایکرون په حساب باندې چې 15 مایکرون سیرم لري نو د اتوماتیک دلته تاسو د شي چې ستا ویټامین B12 دونه دی چې او دا ډاکټران چې دی دا نور ویټامین دونه نور شي چې د ورسره ټیسټ وکړه ویټامین B12 دا بعض اوقات په لیبارټریانو کې ډېر کېږي په دغه کې چې د دې ډېر اسانه